السلام علیکم افرید سټوډیو کې تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم خوش آمدید او ویلکم په خیر راغلی. زه به نن تاسو ته دغه طریقه ښایم چې چا کومه پستپه جوړه کړې وي او هغه پستپې کې څه خرابوالی راغلو یا نه کوډ غلط شو یا یې بلاک شوله، نو هغه یا موبایل کې بلاک شو یا موبایل ترې ورک شو یا بل موبایل کې کولاوي پستپې اپ، نو هغه به څنګه کولاوي هغه ټوله طریقه ته زه مخکې اپ کې ښایم مخکې طریقې سره. نو تاسو ما چینل سبسکرایب کړئ او لایک ویډیو شیر کړئ. نو طریقه دا ده چې کله تاسو موبایل کولاو کړو نو پاسه به خپل ایمیل ورکړو. صحیح ده، یو ایمیل تاسو ته یاد نه وي یا پاسورډ نه هیر وي، نو ځان نه یو نوم ورکړه او ځان نه یو پاسورډ ورکړئ. صحیح ده، دې طریقې ته ګورئ. ښه، چې بس تاسو لکه مثال اوس دغه نادر خان زه یو هلک والا ویډیوغه جوړم، دې نه د خپله پستپې اپ بلاک شوې ده، نو سر دوباره ورته جوړوم. نو زه نه اوس کوډ هم هېر ده، پاسورډ هم هېر ده، نام یې وطن ته تېره ده. نو زه اوس ځان نامه ولیکل نادر ډاټ خان، پوه شو، لاندې زه 1 2 3 یا څه هم ورکول شم، په دې چې ماته پاسورډ هم یاد نه ده، نو زه به دا څنګه مخکې کولوم. صحیح ده، دا ما ورکړلو. نو دا لاندې چې کوم ده نام وطن ته مې وویله، نو دا ما لاندې حسبلیات وویلو چې شی نام وطن ته، وګوره پاسه راغلی، پاسه کې نام وطن ته وګوره اوس ما لاندې وکړو که نه، لاندې پاسورډ ده، لاندې ولا مه وایه، بیا پاسه ولا ووایه، پاسه ولا ووایه نو نام وطن ته. صحیح شو. دلته به تاسو خپل کوډ فیسکالي نمبر ورکړو. کوډ فیسکاله تاسو چې کوم ده هغه کوډ فیسکاله دې ورکړله، نو تاسو له به موبایل په نمبر باندې هغه راشي، میسج راشي. صحیح شو. نو موبایل کوم نمبر باندې تاسو یو میسج کې کوډ راشي، هغه کوډ به تاسو دځې ولیکو. صحیح ده، اوس دا موږ ته کوډ راغلو، دغه کوډ مو دځې کې لیکو. یو منټ دا کوډ ولیکم. دا کوډ چې کله مو ولیکو نو مو مخکې فارورډ کړو، ولې مو د نام وطن ته هم نه ده یاد. صحیح شو. مو کوډ ولیکل، نو مو ته نام وطن ته میسج کې راغلو، دغه ده. اوس مې ګورو نام وطن ته دا میسج کې راغلی ده محمد ندیر ډاټ بهادر، دا نام وطن ته ده. ښه، اوس نام وطن ته خو موږ ته پته ولګېده، پاسورډ پته نشته. اوس موږ لوړ شو دوباره پاسورډ څنګه معلومو، پاسورډ به څنګه مو راخلو. صحیح ده، نام وطن ته په ځای به تاسو د کوم میسج کې نام وطن ته راغلی هلته به نام وطن ته ولیکئ. صحیح ده، دوباره ودرځئ درته طریقه وښیم. دغلته به تاسو دغه ما کوم نادر خان لیکلی او دا به کارډ کې نام وطن ته ولیکئ محمد ندیر ډاټ بهادر، چې کوم ورته هغو میسج کې رالګلی. صحیح ده، اوس مونږ ته پاسورډ پته نشته، پاسورډ دپاره به مونږ لاندې ولیکو چې های دومینتیکاتو پاسورډ او نام وطن ته نه لاندې زیړه لیکل شوي دي، هغه به کلیک کړو. صحیح ده، دا تور لیکل نه د خالي ډبي سره، دا خو ریکارډ ده، د ریکارډ د ټکه به یا نه وایي، لاندې دې نه لاندې یو زیړه کرښه ده، هغه به کلیک کړئ چې مونږ پاسورډ هېر ده او هغه هم هېر ده، مونږ ته راولګه، یا نام وطن تېر نه هېره شوې یا پاسورډ هېر شوی ده، نو هغه به کلیک کړي، نو هغه تاله لوډ شي مخکې آپشنز ته. صحیح ده، نو دې طریقې سره به هغه کوو. ودرځه د نام به دا شین چې کوم لیکل شوي دا به ووایي، دغه شنه چې تاسو نه پاسورډ هېر شوی یا نامه هېر شوی ده، دا مو ووالو، دا چې چاته پاسورډ. اوس دا لاندې به راکوز شي، پاسورډ مو کلیک کړو، دغه لاندې خانې کې نام وطن ته لاندې پاسورډ مو ووالو. پاسورډ مخکې لاړ شو، نو دې ځای کې به مو نام وطن ته ولیکو. نام وطن ته هغه وه چې موږ ته په میسج کې راغلې وه. صحیح شو، محمد ندیر جخته ورسره. صحیح ده، محمد ندیر ډاټ بهادر. دې طریقې سره چې څنګه چا مسله وي، پستپې کې مسله وي یا په سپیډ آی ډي کې مسله وي یا دوماندو څه مسله وي یا دوماندې څنګه کوي، یا دا چې کوم ده دا اوس ګوره ما دلته کې دا ورکړلو، دلته به زه کوډ فیسکالې ورکړم. صحیح ده، یا د کوډ فیسکال تاسو کوم کوډ فیسکالې نمبر وي، کوډ فیسکالې ډیني ډاکټر کارډ باندې کوم نمبر وي هغه ورکړئ. صحیح ده، او دا لاندې چې کوم ګول خانه ده، دا ګول نشان دغه کارټون غوندې جوړ ده، لاندې یو ډبی غوندې څلور کونجی، دغه ډبي کې به تاسو یو ټک نشان ووایو، لاندې به پرس هغه وي آپشنز وي، زیړه بټن به وي، هغه به ووایو، مخکې به دا لاړ شي. نو خبر مې دې پاره کوله چې څه قسم مسله وي د ایټلي په اپ کې یا په ایمس کې وي تاسو مسلې وي، یا تاسو ترانته کې دوماندې کې څه مسله وي، هغه کې پیسې څنګه کتای شي، یا کودونه څه مسله وي، کودونه څنګه راوباسئ، دا ټول ویډیوګانې زه انشاءالله په خپل چینل کې هغه کوم. تاسو ما چینل سبسکرایب کړئ، نو هره ویډیو به تاسو ته درسي، ما ویډیو ګورو طریقه زده کوو. دا وګوره موږ اوس دغه ډبي کې کلیک کړلو، د لاندې زیړه بټن به ووایي کلیک. صحیح شو، مخکې ولاړ شو. اوس به دا موږ ته میسج راشي
پاسورډ یې مو ته راولګلو. اوس دغه پاسورډ موږ ګورو چې زموږ پاسورډ څه شی راولګله. دا وګوره دکې 3 انسې وړۍ لیکلي دي، 3 انسې وړۍ، 3 غټې سې پکې 1 2 3 لیکلي وي، او څه هغه نشانونه چې کوم وي سمبولیک چې نشان وي، یا موږ ته پرسنټیج یا یو او سوالیه نشان چې کوم وي، یا بریکټ نشان وي، یا ډاټ نشان، هغه صحیح ده. موږ دغه د پاسورډ ووالو چې کوم ته په میسج کې راغلی. اوس موږ دا پاسورډ هغه هلته شته. دا اوس دغه لاندې مو زیړه بټن او اشنا بټن کې کلیک کړو، ګولډن بټن کلیک کړو، د لاندې اچ دی ووالو. اچ دی د بعد دلته به 3 انسې ورکړي، صحیح نه 4 انسې، صحیح 4 انسې تا ته کوم یو دي ته اسانه واخلئ. 24 او تاسو له یاد وي، تاسو نه هېر نه شي، صحیح شوله. د دې لپاره موږ دلته مو 4 انسې کوډ ورکړي، پاس او باندې دواړه ویډیو شوي دي، باندې به کنفرم څلور 15 سکندونه تېر شي، تاسو ستپې به کولاو شي. ستپې والا تاسو دغه د ده والا اپس انشاءالله بس په ویډیو باندې ده، دا مخکې به تاسو ستپې کولاو شي. نو په دې طریقې باندې تاسو خپل اپ دوباره کولای شو، نوی موبایل کې کولای شو، صحیح شو. او دغه شی چاته څه مشکل وي هغې ټولې ویډیوګانې زه جوړوم، نو هغه د ما ویډیوګانې ګوري، ما چینل د سبسکرایب کې ګوري دي، ویډیو دې چلوي سټاپ کوي دی او مخکې دغه خپل کار کوي. بیا چې کله دغه شي بیا دغه ویډیو ما له کولو کي، نو مخکې دې ځي، نو دې طریقې سره به هغه ټوله طریقې زده کړي. نو چا سپیډ آی ډي کې مسله وي، یا چا ایمس کې څه مسله وي، جرنات یې څنګه ګوري، یا تا دومنده شوې نه ده شوې، تا پیسې کله دومندې والا رسي، او تا والا کودونه څومره دي، کودونه ټول ته روباسې څنګه، 730 ته دومنده څنګه کوی شي، 730 دا دومنده قبوله شوې، څومره پیسې به تا له راځي، دا ټول هر څه به تاسو له زه ښایم په دې ویډیوګانو کې. تاسو ما چینل سبسکرایب او ګنټې هم پکې وټنګوئ او شیر هم کوئ ملګرو سره، چې ټولو ملګرو ته د معلومات ورسیږي. ډېره مننه. الله په امان، الله مو خوشحال ساتي.